ملالۍ شینواري بیا له چا ډاریږي؟ له اسدالله خالد څخه که د پاکستان څخه؟ سلامونه درنو لیدونکو، ویډیو ضرور تر اخره وګورئ چې خبر شئ. ملالۍ شینواري وایي ویریږم چې د پاکستان کوم ګوډاګی د ننګرهار والی نشي. د ولسمشر غني مخکنی سلاکار او د ټاکنیز کمپاین مرستیاله ملالۍ شینواري پر ننګرهار ولایت د توري مافیا د حاکمیت خبر ورکړی. نوموړي په ټویټر کې د یو تبصرې پر مهال لیکلي چې د دغې مافیا له خوښې پرته ان ملایکې غوندې پاک کس هم په ننګرهار کې د ولایت دنده نشي ترلاسه کولی. ملالۍ شینواري ویلي چې دغې مافیا اوس هم ایسته کیدونکې والي شاه محمود میاخیل ته ډیره حوصله کړې ده. ملالۍ شینواري زیاتوي زه له دې ویره لرم چې د اس آی کوم ګوډاګی د میاخیل پر ځای ونه ګمارل شي. د ښځینه سیاستوالې د خپلې دغې تبصرې په پای کې لیکلي الله دې خیر کړي. ملالۍ شینواري د خپلې دغې اندېښنې او د ننګرهار د نوي احتمالي والي په اړه څه نه دي ویلي. په وروستیو کې له ننګرهار ولایت څخه د دغه ولایت د والي شاه محمود میاخیل د تبدیلۍ ګونګوسۍ ګرمې دي. ویل کېږي چې میاخیل د ملي دفاع وزارت لومړی مرستیال ټاکل کیږي او اوسنی لومړی مرستیال جنرال یاسین زیا ته د ملي پوځ د لوی درستیز څوکۍ په نظر کې ده. شاه محمود میاخیل څو ورځې وړاندې د ننګرهار د یو شمېر خلکو په ملتیا ولسمشر سره ویډیویي کنفرانس درلود. په پام کې و چې ولسمشر هغه ته د ښو کارونو له کبله یې لوړ دولتي میډال ورکړي او په ننګرهار کې کارونه وستایي. خو دا مراسم د ولسمشر د فوق العاده استازي یوسف غضنفر د مړینې له کبله وځنډول شول. درنو لیدونکو، مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که مو خوښه شوې وي لایک یې کړئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا وبلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.